د خدای راز دار چې درځم د غنو کوم ساعت وي. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او نوې ډیزاینر وایرل ویډیو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې د ډوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه نه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس کې لیکنی یاست زموږ چینل دې سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم او در ورسیږي. او ملګرو ما تاسو ته 2 ویډیوګانې درکړي چې هغه تاسو کولی شئ په ټلیګرام او زما د واتساپ چینل کې پیدا کړئ. د واتساپ او ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، کولی شئ له هغې ځای نه ورته ورشئ. نور راځئ ټوله طریقه په ویډیو کې ښیم. راځئ د ویډیو په طرف. دوستان د هغې لپاره به اول تاسو راشئ خپل انشاټ برنامې ته. چې کله انشاټ برنامې ته راغلی دلته به راشئ په ویډیو آپشن باندې به کلیک کوئ. دلته به بیا راشئ په نیو باندې کلیک کوئ. دلته به د خپل خوښې یو عکس راواخلئ. هر کوم عکس چې ستاسو سره وي هغه که خپل یا د بل چا هغه عکس به راواخلئ. مثلا ما دغه خپل عکس راواخیسته. چې کله مو دا عکس راواخیسته اوس دلته ګورئ ملګرو، دلته به اوس راشئ په دغه ځای کې به چې دی اول کنوینس ته راشئ. کنوینس کې به دغه یوټیوب سایز انتخاب کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې کلیک کړه دلته به بیا راشئ تاسو دغلته ډوریشن برخې ته راشئ. دغه ډوریشن ګورئ په دې چې کله کلیک پنسل آیکن باندې کلیک کړئ څو ثانیې ویډیو جوړول غواړئ هغه به ولیکئ. مثلا زه ورته غواړم چې تقریبا 200 ثانیې غواړم ویډیو جوړه کړم. بیا راځم په ټیک مار علامه ورته کلیک کوم. بیا راځم په ټیک مار علامه کلیک کوم. دلته ګورئ تقریبا موږ سره 3 منټه او 20 ثانیې ویډیو راغله. اوس به دلته راشئ که نه په دغه ځای کې به چې بیا راشئ د اخري ته. د اخري کې به تاسو دلته کراپ آپشن پیدا کړئ. دغه کراپ آپشن ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ. دا به بیا دلته یوټیوب سایز ورته انتخاب کړئ. دلته به خپل عکس داسې ورسره راولئ چې هر څومره غواړئ خو یوټیوب سایز کې به یې راولئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړو اوس دلته راشئ پی آی پي دې آپشن ته راشئ. پی آی پي آپشن ته چې کله راغلی دلته به ما تاسو ته 2 ویډیوګانې درکړې وي. کولی شئ هغه ویډیوګانې زما د واتساپ چینل او ټلیګرام چینل څخه راواخلئ او د واتساپ او د ټلیګرام چینل لینکونه چې کوم دي هغه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي. نو زه راځم دلته هغه ویډیوګانې راخلم. دغه 2 ویډیوګانې دي ملګرو چې یوه دغه یوه ده چې کله مو به هغه ویډیو راواخیسته یوه دغه یوه نو بیا به داسې په دواړو ګوتو باندې ونیسئ او داسې به یې غټه کړئ. چې کله مو غټ کړو دلته راشئ ګورئ دا زموږ سره 13 ثانیې ده یعنې هاخوا ویډیو باندې اپلای نشته. نو دلته به تاسو راشئ دغه ډبلیکیټ آپشن به پیدا کړئ. ډبلیکیټ آپشن ګورئ دغه اخري خوا نه 4 نمبر ده په دې به کلیک کړئ. دلته ګورئ دې خوا نوره اخوا ځي چې څومره ویډیو وه همدغسې په ډبلیکیټ به کلیک کوئ چې ملګره د ویډیو اخر ته ورسېده. دا وګورئ دلته تر اوسه نه دی رسېدلی خو همدغسې تاسو بیا د ویډیو تر اخره پورې راورسوئ. دلته ګورئ زموږ سره د ویډیو تر اخره پورې راورسېده. خو اول به تاسو یو بل کار وکړئ. اول نه چې دی تاسو باید په اول افیکټ په برخه کې چې کوم دی که نه تاسو باید په همدې افیکټ ته راشئ. دلته به بلینډ آپشن باندې کلیک کړئ. اول باید د دې بیکګراوند کټ کړئ کنې بیا به هر یو نه بیل بیل کټ کوئ. نو اول به راشئ په همدغه باندې بیکګراوند به یې داسې کټ کړئ چې کله مو کټ کړئ بیا به ټیک مار علامه کلیک کړئ. نو بیا چې کله تاسو ډبلیکیټ آپشن ووهئ د نور نه خپله بیکګراوند کټ وي. نو اوس به راشئ بیا په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړو دلته به اوس راشئ د بیکګراوند برخې ته. بیکګراوند برخې ته چې کله راغلی دلته به دقه یو ورته انتخاب کړئ دا 3 نمبر. چې کله مو دا انتخاب کړئ بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به دا عکس چې کوم دی داسې به یې تاو کړئ او دغه سپین کوم هغه چې دی د 2 ګوتو په واسطه به دلته کېږدئ لږ به یې کوچنی کړئ او دغه ځای کې به یې د خپلې مرضۍ په هغه باندې د ګوتو په هغه باندې دواړو ګوتو باندې خپله داسې جوړ کړئ ملګرو. که دلته ګورئ دغسې به یې ورته جوړ کړئ. نو چې کله مو دا رقم ته جوړ کړه اوس به راشئ ملګرو دلته به بیا راشئ فلټر برخې ته به راشئ. فلټر برخې ته چې کله راغلی دلته به اډجسټ باندې کلیک کړئ. په اډجسټ باندې چې کله کلیک کړه دا به لږ دې خوا کوئ. دا وګورئ داسې لږ به دا بیکګراوند باید لږ تور غوندې شي بیا رڼاګانې ورکې ښې ښکاري. بیا به راشئ دغه 2 نمبر ته. 2 نمبر چې کوم دی دا به دې خوا ته لږ راولئ. بیا به دې خوا راشئ دغه ایچ برخې ته راشئ. دغه ایچ ګورئ هیګلایټ بیا به دا د اخري ته راولئ او دا بل به چې دی دا به هم دغسې تر 13 یا 20 پورې راولئ. چې کله مو راوسته بیا به ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ افیکټ برخې ته. افیکټ برخې ته چې کله راغلی دلته به دې خوا راشئ دغه ځای کې یو هغه دی ګلیت برخې ته به راشئ او دلته به د اخرینۍ ووهئ. چې اخرینۍ مو ووهه دا به د دې سپیډ به لږ داسې کم کړئ تر څو عکس سلو وښورېږي. بیا به په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. بیا په دې ځای باندې کلیک کړئ او دلته به په ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ. دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسېږي. بیا به په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله بیا په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ نو زه بیا پی آی پي آپشن ته راشئ. پی آی پي آپشن ته چې کله راغلی بیا په پی آی پي باندې کلیک کړئ. دلته به بیا په همدغه رڼاګانې به هم درکړي دغه بر واخلئ او دا به د 2 ګوتو په واسطه باندې داسې غټ کړئ لکه څرنګه مو چا بله ویډیو غټه کړه. بیا به راشئ په همغې ویډیو په رقم به د دې نه بیکګراوند کټ کړئ. بلینډ ته به راشئ. دلته به په سکرین باندې ورته کلیک کړئ. نو چې کله مو کلیک کړه د دې بیکګراوند هم کټ شي بیا به په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. نو که خوا ویډیو نوره نه وه که نه نو تاسو بیا په همدې کلیک کوئ او هلته په ډبلیکیټ باندې ورته کلیک کوئ اخوا ویډیو نوره خپله راځي. اوس به راشئ بیا په ټیک مار علامه ورته کلیک کوئ. اوس به راشئ سټیکر برخې ته. سټیکر برخې ته راشئ دلته به بیا په سټیکر برخه باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ دغه ګالري آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به په دقه یو باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دلته به خپل یو عکس راواخلئ. 3 عکسونه موږ غواړو ولګوو. دلته به بیا راشئ دغه به ورته انتخاب کړئ. چې کله مو دا انتخاب کړه دا به دا رقم ته غټ کړئ.
دا وګورئ چې کله مو غټ کړ دغسې به دا غټ کړئ، بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کوئ، بیا به راشئ دا به داسې کوچنی کړئ او دغه درې خانو کې باید 3 تصویران مو کېږدو. نو همدغسې به یې کوچنی کړئ، دومره کوچنی کړئ چې دغه سپینې خانې باندې پاتې شي او نور منځ کې دا عکس راشي. لکه دلته تاسو کتلی شئ چې ما کېښوده، بیا په ټیک مار علامه ورته کلیک کوئ، بیا به بل عکس همداسې راواخلئ او همدغسې به یې هماغسې کوچنی کړئ او دلته به یې داسې ورته کېږدئ. هملته په بله اولني عکس هم چې څنګه راواخلو په همغې طریقه ټول عکسونه به داسې راواخلئ او دا رقم ته به یې کوچني کړئ او د دې خانو په منځ کې به چې کوم دی ورته کېږدئ، داسې ورته ګورئ لکه څرنګه چې ما کېښوده. نو بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کوئ، بیا به راشئ دلته به په هر یو باندې کلیک کوئ، بیا به د اخر بیا سر باندې کلیک کوئ، دلته به راځئ پاس په اولني باندې کلیک کوئ، دا به د ویډیو تر اخره پورې چې کوم دی ورسېږي. بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ، اوس به راشئ دلته به راشئ ایډ اپشن ته چې کله راغلی بیا په موزیک باندې کلیک کوئ، چې کله په موزیک باندې کلیک کړو دلته به د خپلې خوښې یو نظم یا سندره یا شعر چې تاسو غواړئ ترانه هغه به راواخلئ. مثلا زه دلته راځم یو نظم کله مو ترانه خوښه شوه راشئ په جوان نشان باندې ورته کلیک کوئ، دلته اوس ګورئ ما دغه کوم هغه چې ویډیو چې ده جوړه شوه. د خدای راز داره چې درځم دغه نو کوم ساعت وي ساتل ما ساره ګورئ څومره ښایسته ویډیو جوړه شوه. نو دغه تاسو کولی شئ بالکل فری جوړه کړئ. اوس به ثبتولو لپاره راشئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک کوئ، چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړو بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې به کلیک کوئ، بیا به راشئ دلته په ایکسپورټ باندې ورته کلیک کوئ. نو ستاسو سره دغه ویډیو چې کومه ده دا به درسره ثبت شي. دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کامرس کې درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان.